نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د صلاة التسبيح فضیلت بی انتها ډیر دی. نبی علیه الصلاة والسلام وخپل اکا حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ته ښوولی دی. هغه ته دا ویلي و چې ستا ظاهري او باطني ګناهونه، زاړه او نوي ګناهونه، هر قسم چې دا معافي. ترتیب د دې لمانځه دا دی: 4 رکعات نفل د صلات تسبیح کیږي. په هر رکعت کې 15 واره سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا ویل کیږي، او په 4 رکعاتو کې 300 واره جوړیږي. د سبحانك اللهم ورسته په اول رکعت کې د اعوذ بالله و بسم الله د مخه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر 15 واره ویل کیږي، او چې رکوع ته ځې د سورت ورسته 10 واره ویل کیږي. په رکوع کې بیا د سبحان ربي العظیم ورسته 10 واره ویل کیږي. سمع الله لمن حمده چې دی ویل په دا حال کې 10 واره ویل کیږي. سجدې لولاړې په سجده کې د سبحان ربي الاعلى ورسته 10 واره ویل کیږي. چې راپورته شوې بیا 10 واره ویل کیږي. چې بیا سجدې لولاړې بیا 10 واره ویل کیږي. دا 15 واره جوړیږي. په هر رکعت کې د الحمدلله د مخه 15 واره ویل کیږي، او د سورت ورسته معنا د قل هو الله ورسته یا د سورت ورسته 10 واره ویل کیږي. په رکوع کې 10 واره، په هر سجده کې 10 واره، په میان کې د سجدو 10 واره. که چیرې د صلات تسبیح په لمانځه کې سجده سهو لازمه سوه باندې، د سجده سهو د کولو په ټیم کې په دا سجدو کې نه ویل کیږي. بس هغه 15 واره په رکعت کې پوره کېدل غواړي، په ټول لمانځه کې 300 واره پوره کیږي، نو بس په سجده سهو کې ضرورت نشته. او بل خبره دا ده که چیرې دا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا که په لمانځه کې په یو ځای کې د سړي هیر سو، یا په رکوع کې هیر سو، یا په سجده کې هیر سو، یا په ولاړه کې هیر سو، په هر ځای کې چې هیر سو، چې په بل ځای کې په یاد ورله و هغه ځای ته نږدې چې دی رکوع له ځي، بس په دا حال کې هیر سو، رکوع له ولاړ سبحان ربي العظیم چې ویل، نو اوس په رکوع کې 10 واره ویل کېږي. 10 واره هغه قضا سوي دي ورسره ملګري کې په ردې 10 واره ووایي. که په سجده کې په یاد سو، په رکوع کې هیر سوي و، په سجده کې دې بیا 10 واره ووایي. په هر ځای کې چې ځینې هیر سوي و په بل ځای کې دې ووایي. که چیرې زیات ووایي دا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، نو هغه تاوان نه کوي. اصلي ټیم د صلات تسبیح د لمانځه چې دی فتاوای فریدیه 2 جلد 543 مخکې وایي اصلي ټیم د صلات تسبیح د لمانځه د ماپښین د لمانځه د مخه، او بیا په هر ټیم کې کېدلی شي، خو اصلي ټیم هغه دی، خو کېدای په هر ټیم کې شي. صلات تسبیح لمانځ په مکروهه وختو کې باید نه وشي. د سهار اذان چې وشي بیا د لمر ختو پورې او لمر پر سر درېږي په دا ټیم کې، د مازدیګر د لمانځه بعد بیا چې لمر لوېږي په دا ټیم. په جماعت باندې د صلات تسبیح لمانځ په حنفي مذهب او مسلک کې دا مکروه بلل شوی دی. فتاوای عثمانیه اول جلد 480 مخکې راغلی دی چې صلات تسبیح لمانځ چې دی هغه په جماعت سره کول مکروه دی.